نجیب الله شینواری سپیکس ریلز نا ګوره افغانانو دا ویډیو پوره وګورئ نو ایله برته معلومات وشي چې فرق څه دی. بی بی ال د استرالیا لیگ دی، همداسې سریلانکن پریمیر لیگ د سریلانکا، پی اس ال د پاکستان، دغه هندوستان آی پی ال او داسې نور لیګونه په دنیا کې شته دی. مختلف لوبغاړي راځي او دا فرانچایز کرکټ دی، داسې د فوټبال لیګونه، داسې نور لیګونه هغوی پکې یو بل سره مقابله کوي. د افغانستان غوندې ټیم لپاره دا ښه موقع ځکه زموږ فاست بالران په ټول کال کې یا زموږ سپینران په ټول کال کې زموږ ټولې 20 لوبې 15 لوبې چې تر زامنو نه وباسو، زیمبابوې او آیرلینډ او دغې خلکو نه، باقي زموږ اصلي 15 یا 10 لوبې هم نه. نو موږ سره د دنیا ټاپ ټیمونو، بیټسمنانو، بالرانو سره مقابله کولو ټایم لکه اپورچونټي موقع نه. نو دغسې لیګونو کې ښه موقع اوس لکه فضل حق فاروقي صاحب زما په نظر ښه بهترین بالر دی، مګر په ډیت بالینګ کې آخري اورونو کې ورته تجربه پکار ده. اوس تجربه خو داسې نه راځي چې یا به زموږ مثلا پاکستان سره میچ راځي یا به زموږ سریلانکا سره میچ راځي او هغه لاست اوور کې به 12 رنزې پاتې میچ به بایلو یا به هغې وخت کې تجربه کوي. نه، د تجربې لپاره بهترین ځای چې دی دغه بی بی ال لیګ او همداسې نور لیګونه دي. دې کې به د اخري اورونه کوي، دی به ورسره نور ښه کېږي. څومره چې وکټ اخلي ګوره مینوال د هر چا هغه خوشحاله کېږي. راشد خان صاحب د ټول افغانستان ویاړ دی، مګر زموږ عزیز دی، شینواری دی چې مخکې ځي ورباندې نور هم خوشحاله کېږي. همداسې به ستاسې د هر چا دا سلسله همداسې ده. نو دغه پکې فایده، باقي جب ته پیسې د دزي د ټولو ځي. افغانستان اوورال چې د افغانستان لوبي بیا نو ټول افغانانو ورباندې نظر او د ټولو افغانانو ویاړي افتخاري چې بریا راوړي. مګر نورو لیګونو کې شخصي ګټي، شخصي بریاي، مثلا که دلته ښه پرفارمنس وکړي، دې نه وروسته دی خو آی پی ال کې اخیستل شوی دی، زما په خیال سن رایزر حیدرآباد کیپ کړی دی، خو دا نور همداسې نور پلیران چې دي سلیکټ کیږي. موږ خوشحاله کېږو څومره چې دوی تکړه کېږي، هماغونه به زموږ ټیم داسې راځي. زما خو چې رښتیا درته وایم زه غواړم د افغانستان داسې ټیم چې هره مقابله کوي چې موږ یو چې انشاءالله افغانستان به یې ګټي، یا داسې سرپرایز پیکیج یو نیور نو لکه د پاکستان ټیم. هیڅ معلومات درته نه کېږي، کلوز گیم به بایلي، لرې گیم به بایلي، څنګه دغه خو یو ډینجرس فورس وي، دنیا راځي ورسره لوبې کوي، همدغسې موږ هم غواړو. نو دې د خاطره د فضل حق فاروقي صاحب پرفارمنس بریلینټ، مبارکي مینوالو ته یو او ان شاء الله پاک ته همداسې نور هم کامیابه کی. بیا راشد خان صاحب هغه هم کامیابي غواړو. باقي پاتې شو